سلامونه لیدونکو زهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست په دې هیله چې ښه یاستئ. لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې موږ څنګه کولی شو د باینانس د لارې ماسټر کارت ترلاسه کړو. انشاءالله په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د باینانس د لارې د ماسټر کارت ترلاسه کولو یوه طریقه نه بلکې ډېرې طریقې درته وښیم او ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ ځکه چې تاسو مکمل طریقه زده کوئ. بیا به تاسو ته اړتیا نه وي چې ما ته میسج وکړئ یا بل چا نه پوښتنه وکړئ چې د زده کې څنګه کیږي. نو ویډیو له سر نه تر پایه وګورئ چې طریقه مو زده شي. سمه ده ښه ملګرو، راځو ویډیو په طرف باندې مخکې له دې چې زه تاسو ته طریقه وښیم یوه هیله کوم له هغه کسانو نه چې ذهین افیشل یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه دی نو دا د سره ضرور سبسکرایب کړئ. سمه ده ښه ملګرو، تاسو به راشئ خپل باینانس ته، صحیح د خپل باینانس به راخلاص کړئ، دې کې به پیسې واچوئ، یعنی کم از کم باید تاسو سره $10.5 وي، یعنی $10.5 باندې تاسو کولی شئ چې ماسټر کارت واخلئ او همغه پیسې به هم تاسو ته په ماسټر کارت کې اچوي. ښه ملګرو، کله چې دلته راغلی ګورئ دلته لاندې هوم په دې به تاسو کلیک واخلئ. ځینې وخت دا په اسیټس دې برخه کې وي خو تاسو به هوم دې ځای کې به هغه واخلئ، کلیک واخلئ. صحیح ده، یوه طریقه ده چې تاسو دغه 3 کرښو باندې کلیک واخلئ او دلته تاسو مور سرویس ووهئ او دلته تاسو لاندې راشئ او څه پیدا کوئ، مارکیټ پلیس پیدا کړئ. دا دی مارکیټ پلیس. صحیح ده، په دې کلیک واخلئ. یو طریقه ده. دویمه طریقه دا ده ملګرو چې همدې برخه کې په دې هوم کې تاسو دا د باینانس صفحه داسې راکش کړئ نو تاسو ډایرکټ هغه مارکیټ پلیس خلاصیږي. صحیح ده، ته به تاسو ګفټ کارډز ګورئ، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. صحیح ده، کله ګفټ کارډز باندې کلیک کو دلته ډېر زیات اپشنونه راځي. ګورئ دا ټول هم یو سټورونه دي، د دوی آنلاین سټورونه دي، دوی خدمات وړاندې کوي، یو سی خرڅوي، کوینونه خرڅوي، دا د نورو د هر اپلیکیشن چې پیسې ورته پکار وي هغه دوی خرڅوي. دا یعنې سټورونه دي، آنلاین سټورونه دي. لکه اوس فزیکل سټور دی، هغه کې موږ شیان پیدا کوو، د خوراکي شیان دي که نه، دغسې دوی آنلاین سټورونه دي. دا آنلاین څومره ټول دي دغه شیانو دغه خرڅوي، کوینونه او پیسې او دغه خرڅوي. صحیح، دا ټول کې تاسو اخیستلی شئ. خو د ټولو اسانه او ماسټر کارډ چې پکې دی، په دې ټولو کې ماسټر کارډونه هم شته، ځینو کې نشته، تاسو بیا چیک کوئ وګورئ. خو ما ته تر ټولو اسانه او هر وخت چې سټاک هم ورسره وي هغه تمنا په نوم باندې دغه یو سټور دی، په دې به تاسو کلیک واخلئ. صحیح ده، دا به زه په دې کې تاسو ته در وښیم. ښه، کله چې دا تاسو خلاص کړو ملګرو دلته به تاسو ولیکئ په سرچ کې پریپیډ. صحیح ده، پریپیډ به ولیکئ، بیا به فاصله ورکړئ، بیا به ولیکئ ماسټر. سمه ده، ګوره پریپیډ ماسټر کارت دا دی راغی، په دې به تاسو کلیک واخلئ. سمه ده، کله هم کلیک واخیسته دلته بیا تاسو ته ماسټر کارت راځي، په دې بیا کلیک واخلئ. کله ملګرو چې په دې کلیک واخیسته بیا به تاسو ټول نه مهم ځای دلته به تاسو فکر وکړئ، سلیکټ اماونټ لیکلی پریپیډ ماسټر کارت USD $1.5 دی. ګوره دا به تاسو کلیک کوئ او دې کې به تاسو دغه $1.5 والا نه اخلئ، یعنې تاسو به کم اندازه چې څو دی، دې کې د $60 والا کم دی، شته دی پکې $10 والا هم شته خو آوټ آف سټاک یې لیکلی، ګور دوی سره ختم شوي د $10 والا. اوس فعلا $60 والا سره شته، زه به $60 والا خیر تاسو دپاره واخلم. دلته کوانټیټي لیکلی ده، یعنې کوانټیټي معنا څو دانې ته اخلي، یو دانه ماسټر کارډ اخلي، 2 اخلي، 10 اخلي، څو اخلي، نو زه هم یو دانه اخلم. دلته ګورئ ما ته ولیکلی $0.40 به تا نه کټ کړي او $60 به تا ته په کارډ کې واچوي او نور چې دی دغه 40 د دې فیس دی، 40 سنټه. نو بله خبره دا ملګرو چې دغه کارډونه صرف یو ځل استعمال دپاره دي، یعنې داسې نه دي چې تا دا پیسې پکې واچولې او دا خلاص شي بیا د دې کې پیسې واچوي، دې کې بیا نشي اچولی، ته بیا بل کارډ اخلي. صحیح ده، نور ډېر ښه کارډونه دي، په دې کې ویزا کارډونه هم شته دی. ګوره هلته بیا تاسو ویزا کارډ ولیکئ، ما ماسټر ولیکل، ویزا او ماسټر کارډ دواړه یو شی کار کوي. سمه ده، ښه، بیا بای نو باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیست ملګرو دلته به تاسو ان اپ نه انتخابوئ، بای ایمیل به انتخاب کړئ. ښه، بای ایمیل والا داسې ده چې تاسو ته ایمیل کېږي، تاسو خبرېږئ، نو دلته به تاسو څه وکړئ، خپل ایمیل به دلته ولیکئ چې کوم ایمیل تاسو دلته غواړئ چې دې ته ماسټر کارډ لینک راولیږي، نو هماغه به تاسو صحیح ډول ولیکئ. ګوره که غلط هم ولیکل بیا نو پیسې درنه خوشې ځي، ځکه چې غلط یې باید بیخي ونه لیکئ، هغه ایمیل ته لیږي، که غلط وي ستا د پیسې بیا خوشې ځي. سمه ده، نو دا ایمیل به ښه دقیق وګورئ چې صحیح دی. هو، یو ځل نه، 2 ځل نه، 3 ځل چیک کړئ، ځکه چې
داسې نه غلط شي هغه یو د کوه نه نیسي چې کېدو خو تاسو باید صحیح دقیق چیک کړئ دلته بای وید باینانس په دې به کلیک واخلئ سمه ده یعنی باوري شوله چې ایمیل صحیح دی بیا به بای وید باینانس باندې کلیک واخلئ ښه اوس ګوره ما نه 0.4 USDT کټ کړي ما ته یو ماسټر کارډ راکړي نو زه کنفرم وهم د دې نه وروسته ډېر پروسس شته دی ښه ویډیو به نه سکیپ کوئ ځکه چې پروسس اوږد دی او مکمل طریقه زده کړئ ښه بیا به دا زه پیمنټ ورته وکړم ښه دا د پیمنټ دوی ته وشو پیسې ولېږل شولې زه بیک کېږم او دلته منتظر کېږم دا دی ما ته ولیکل چې آرډر کریټډ شو یعنې ستا آرډر وشو ښه ملګرو کله چې آرډر کریټ شو نو له دې نه وروسته به تاسو یو 15 دقیقو کې یا 3 دقیقو کې تاسو جیمیل ته 2 دانې ایمیلونه راځي صحیح ده تاسو ایمیل ته به راشي دلته به یو کې لیکلي وي چې مقصد تاسو دغه ماسټر کارډ واخیستو یعنې معلومات به درته راستولي وي او دویم ایمیل یو څو دقیقې وروسته د دین راځي یا یو 2 دقیقې وروسته راځي نو تاسو به وګورئ دلته به تاسو ته ایمیل کې یو لینک را لګلی وګوره کوډ دغه لاندې کړئ ماته یو لینک را لګلی وایي دا لینک خلاص کړه په دې کې ته خپل ماسټر کارډ اکټیویټ کولی شي صحیح ده مخکې دې چې زه دا لینک خلاص کړم تاسو بس چل وکړئ چې لاړ به شئ خپل موبایل ته یو اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ وي پی ان صحیح ده او هغه به کنیکټ کړئ ځان سره نو زه یو وي پی ان کنیکټ کوم یعنې امریکا سرور به تاسو کنیکټ کړئ سمه ده ښه امریکا سرور ما کنیکټ کړو اوس به دا لینک باندې کلیک واخلئ کله چې لینک باندې کلیک واخلئ دا به تاسو په کروم باندې خلاص کړئ سمه ده یعنې دا به تاسو په کروم براوزر باندې خلاص کړئ صحیح ده کله چې ملګرو دا کروم براوزر باندې خلاص کړو تاسو به دا صفحه راشي په دې صفحه کې لیکلي اکټیویټ یور ریوارډ سمه ده په دې باندې تاسو اکټیویټ باندې تاسو کلیک واخلئ کله چې په دې باندې ملګرو کلیک واخیسته نو تاسو ته بله صفحه راځي سمه ده هغه کې تاسو نه معلومات غواړي یعنې تاسو هغه کې معلومات داخل کړئ صحیح ده نو وی پی ان باید تاسو کنیکټ وي ضرور امریکا سرور کنیکټ چې کنیکټ نه وي بیا تاسو د صفحه نه خلاصېږي ځکه چې دا صرف د امریکا دپاره یعنې هغه ځای لوکیشن دپاره دی چې هلته باید تاسو دا خلاص وي بله خبر دا ملګرو چې دا کارډ یعنې او ټي پي کوډ نه ځي داسې ویریفیکیشن دپاره ډایرکټ پیمنټ ته کېږي سمه ده ښه دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ په دې صفحه کې به تاسو خپل نوم ولیکئ په دې کې به تاسو تخلص ولیکئ ځکه چې به تاسو کله پیمنټ کوئ تاسو نه دا غواړي او اکاونټ چې یو سي ډایرکټ کنیکټ دی هغه د انتخاب دی نو له دې نه وروسته تاسو اډرس کې اډرس باندې به تاسو څه ولیکئ زه یو اډرس درته وایم دا تاسو استعمالولی شئ 340 براډوې اف 1 صحیح ده دا تاسو انتخاب کړئ په دې دویم کې ولیکئ نیویارک سمه ده او سټي کې هم ولیکئ نیویارک او سټیټ کې تاسو نیویارک سلیکټ کړئ دلته به راشئ انټر نیویارک پیدا کړئ او دلته به زه کوډ کې تاسو ولیکئ چې دلته زه کوډ کې تاسو ولیکئ څلور سمه ده او ایمیل کې تاسو خپل ایمیل بیا ولیکئ ځکه چې دا د دې لپاره چې تاسو بیرته وغواړئ خپل کارت کې پیسې چې څو پکې پاتې دي نو هغه به تاسو بیا دلته یو ویریفیکیشن کوډ رالیکئ هغه به ورکوئ تاسو خپل پیسې چې کولی شئ دې کې به تاسو یو نمبر د ځانه ولیکئ خپل نمبر ولیکئ پروا نه کوي سمه ده ځکه چې صرف نمبر باید لس عدده وي او دلته به کنفرم باندې کلیک واخلئ کله چې په دې کلیک واخیستل دلته به تاسو اخر ته راشئ او بیا اګري باندې کلیک واخلئ سمه ده کله چې په دې کلیک واخیستل دلته به منتظر شئ کله چې منتظر شئ ملګرو دغه کارت تاسو هغه جوړېږي اکټیویټ کېږي ګوره دا ماته ورچوال کارت چې دی دا اکټیویټ شو په دې کې د شو نه تاسو کارت نمبر کتلی شئ د ایکسپایر ډیټ شو او سی وي وي ګوري دلته درې ټکي دي دغه سره دغه د سترګې علامه ده په دې کلیک واخلئ د سی وي تاسو ته ښکاره کېږي نو دغه د ماسټر کارت ترلاسه کولو د باینانس لارې یوه طریقه شوله بله طریقه به هم تاسو ته ووایم ښه دا به زه په همدې ځای پرېږدم تاسو به راشئ بېرته باینانس ته ښه دلته چې باینانس ته تاسو راغلی ګورئ هماغه ځای کې زه یم چېرته یم بېرته وروسته کېږم د دې ځای نه بیک ځم هم ته راځم دا صفحه داسې کش کوم او دلته بیا ګفټ کارډس باندې کلیک کوم ګفټ کارډس باندې کلیک کوم بیا راځم ټوکن سټور ته ګور هلته ما په تمنا والا سټور کې هغه وکړو او په دې کې ټوکن سټور کې زه کوم ټوکن سټور کې به تاسو ولیکئ ماسټر کارډ او دا به سرچ کوئ ګوره دلته دا ماسټر کارډ شته نور تاسو پروسس ټول یو شانتي دی ګوره $15 والا نه شروع دي تر دې کې $100 پورې هر یو انتخابوئ هماغه وکړئ مخکې لاړ شئ پکې او دغه طریقه ده خو په دې کې یو خبر ده چې دې کې ریډیم طریقه بدله ده اکټیویټ کېدو طریقه یې دغه ده صحیح ده دې کې وګورئ انګلیسي باندې تاسو نه پوهېږئ سکرین شاټ یې کړئ پښتو باندې چټ جي پي ټي معنا کوي او بل چې د یو دا شو په دې کې بیا ویزا کارډونه هم شته دی صحیح ده ویزا به تاسو سرچ کوئ دا ویزا کارت طریقه ده ښه دا به ویزا سرچ کړئ تاسو دا وګورئ ویزا کارت دی
او همداسې تاسو د لږ څه نه تاسو ډېر فایده باید واخلئ. زه لږ یو خبره کوم، تاسو باید د هغې باندې ډېر کار وکړئ. ګوره 2 دانې ما درته وښوده، دا نور تاسو چیک کړئ، په دې نورو کې هم شته دی او ډېر ښه ماسټر کارډونه دي، هر څه ته کار کوي. سمه ده. نو ملګرو تر بلې ویډیو په خدای سپارم او ښه وخت ولرئ په دې هیله چې دې نه هغه ویډیو نه مو یو څه زده کړي وي او یو څه مشکل به مو پرې حل شوی وي. ښه وخت ولرئ. الله په امان.